بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو پرونی درس 2 زیرونه وو چې د هغه په ادامه کې نن زموږ او ستاسو درس دی، یعنې همغه د 2 زیرونو درس باقي مانده درس مو مخته وړو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د ذا حرف مو ویلی، د هغه نه وروسته کوم حرف دی په حروف هجاو کې؟ سین دی. ګرانو زده کوونکو، سین ته موږ څو حرکته ورکوو؟ 2. چیرته؟ ښکته. چې دې ته چې وایي؟ 2 زیرونه ورته وایي. نو تلفظ به څنګه وي؟ سن. تلفظ به څنګه وي؟ سن. تلفظ به څنګه وي؟ سن. را سره تکرار کوي. سین دو زیر سن، سین دو زیر سن، سین دو زیر سن. په قاعده میسره کې سین فتحتین سن ورته وایي، چې دا به هم د ملخ د اواز سره مشابهت لري. کله چې موږ تاسو ملخ خان پیژنو، چې کله موږ تاسو کلي ته ځو یا یو نیم ځای کې چې شنه بوټي هلته ملخي چې اواز کوي نو داسې مشابهت به لري. د هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو بل حرف همدغه سین ته نږدې حرف ده، لیکن دغه 3 نقطو یې نوم بدل که. څو حرکات ورباندې ږدو؟ 2. کوم ځای کې؟ ښکته. چې چې جوړیږي؟ شین جوړیږي. چې شین. نو دغه شین تلفظ را سره وکړئ ګرانو زده کوونکو. شین دو زیر شین، شین دو زیر شین، شین دو زیر شین. په قاعده میسره کې ګرانو زده کوونکو ورته څه وایي؟ شین کسرتین شین. راځو ګرانو زده کوونکو، ورپسې کوم حرف ده؟ تاسو یې پیژنئ، حرف د صاد ده. کوم حرف ده؟ حرف د صاد ده. دې ته به ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو څه ورکوو؟ 2 زیرونه، یعنې ښکته. د دې تلفظ به رقمي صاد دو زیر صن. صن صن په ډکه خوله، په ډکه اواز سره. صاد دو زیر صن. دا چې کله موږ تاسو تلفظ کوو، صاد ډک ده. موږ تاسو یو حرف مصالیه ویلي، هغه نه بعد 2یم حرف مصالیه ده. ورپسې چې دغه باقاعده میسره سره هم وایو صاد کسرتین صن، صاد کسرتین صن. هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو د ضاد حرف ده. 2 حرکته ښکته ورته ورکوو چې دې ته وایي 2 زیرونه. نو تلفظ به څنګه وي؟ ضن به وي. ضاد دو زیر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد کسرتین ضن، ضاد کسرتین ضن. هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو کوم حرف ده؟ حرف د طا ده. څو حرکته ورته ږدو؟ 2. کوم ځای کې؟ ښکته. نو چې شی تلفظ کوو؟ طن تلفظ کوو. څه رقم؟ طن. طا دو زیر طن، طا دو زیر طن، طا دو زیر طن، طا کسرتین طن. چې څو حروف شل تر اوسه چې ډک دي؟ 4. خا، صاد، ضاد، طا. ورپسې ګرانو زده کوونکو بل حرف ته راځو چې هغه د ضا حرف ده. ضا حرف ته موږ 2 حرکته کوم ځای کې ږدو؟ ښکته. څه شی جوړیږي؟ ضن جوړیږي. را سره تکرار کوي. ضا دو زیر ضن، ضا دو زیر ضن. چې دا 2 حروفه یو بل ته نږدې حروف دي. 1 2 3 4 حروفه مصالیه هم دي، مطبقه هم دي. نو دلته که په قاعده میسره تلفظ کو طا کسرتین طن، ضا کسرتین ضن. هغه نه بعد کوم حرف ده؟ حرف د عین ده. ګرانو زده کوونکو،
په دې باندې به دوه حرکته ږدو کوم ځای کې ښکته کله هم چې دوه حرکته پې ښکته کېښودل نو دې ته څه وایي دوه زیرونه نو څه رقم به یې تلفظ کوو عین دو زیر عین عین دو زیر عین عین دو زیر عین په قاعده میسره کې عین کسرتین عین عین کسرتین عین عین کسرتین عین او اغنه بعد کم حرف ده په حروف مستعلیو کې غین ده څو حرکته ښکته ږدو دوه تلفظ به یې څه رقمي غین به یي غین دو زیر غین غین دو زیر غین غین دو زیر غین غین دو زیر غین څه رقم دغه تلفظ به غین اوسي څه شی غین غین دو زیر غین غین کسرتین غین آفرین ګرانو زده کوونکو دا حرف نقطه لري دا حرف نقطه نه لري دلته راته نقطه پاتې وه مننه ګرانو زده کوونکو راته مو وویلې نو راځو ورپسې د فا حرف ته ګرانو زده کوونکو فا دو زیر فن فا دو زیر فن دو حرکته ښکته تلفظ به یې څه شی فن به اوسي څه شی فن را سره تکرار کړئ فا دو زیر فن فا دو زیر فن فا دو زیر فن فا کسرتین فن هغه نه بعد کم حرف ده ګرانو زده کوونکو د قاف حرف ده څو حرکته ورته ږدو دوه کوم ځای کې ښکته دې ته څه وایي دوه زیرونه نو تلفظ به یې څه قین به یې څه قین قاف دو زیر قین قاف دو زیر قین ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اووه حروف لرو چې ډک دي قاف یو غین دوه ضاد درې طا څلور ضاد پنځه صاد شپږ خاو دا به ډک حروف په ډکه خوله سره ادا کوو اما یو خبره بل هم ستاسو په یاد اوسي چې فا کوم حرف ده یو د هغه نه را ده بل فا ده او ورپسې نور حروف وروسته راځي په اسانۍ سره د خپل مخرج نه په ډېره نرمۍ د دې نه بعد کوم حرف ده حرف د کاف ده دوه حرکته ورته چیرته ږدو ښکته دې ته څه وایي دوه زیرونه څه شی دوه زیرونه نو څه کېږي کن کېږي کن کاف دو زیر کن کاف دو زیر کن کاف کسرتین کن چې دا دواړه حرفونه یو بل سره په مخرج کې نږدې دي تفاوت یې څه دی قاف ډک ده کاف تش ده قاف قلقله لري کاف اصلا قلقله نشته او همدارنګې قاف وړې ژبې ته نږدې ده کاف وړې ژبې نه دې خوا نرمۍ ته نږدې ده هغه نه بعد راځو ګران زده کوونکو کوم حرف لیکو د لام حرف لیکو څو حرکته ورته ږدو دوه د دوه حرکتونو ته څه وایي دوه زیرونه تلفظ به یې څه لن لام دو زیر لن لام دو زیر لن ضرورت دی نه چې زه وایم چې ګران زده کوونکو را سره تکرار کوي ما چې تکرار کوو را سره به تکراروئ لام دو زیر لن لام کسرتین لن هغه نه بعد ګران زده کوونکو کوم حرف ده د میم حرف ده دوه حرکته ښکته ورته ږدو دوه حرکته ښکته چې دوه زیرونه ورته وایي چې کېږي من کېږي چې من میم دو زیر من میم دو زیر من چې په ډېره نرمۍ به د خپل مخرج څخه ادا کوو من من ورپسې ګران زده کوونکو راځو د نون حرف ته چې دا دوه حروفو کې همیشه غنه کېږي نو چېرې ګران زده کوونکو دا حرفونه همیشه په خپل ځان کې غنه لري همیشه نو نون دو زیر نن نون دو زیر نن نن ګورئ نن دغه کام سره چې ژبه م کېښودله
نن صرف یو مسافه به راولئ بیرته به عمل تکلک کوئ څه به شي نن 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 نون دو زیر نن دا دواړه حروف دی غنه دي همیشه په دې کې غنه لازمي ده چې پکې واوسي که چېرته ادا نه کړو حرف نه پاتې کیږي نو ګرانو زده کوونکو راځو ورپسې بل حرف ته کوم حرف ده حرف دی واو ده واو حرف ته به دو حرکت ښکته کیدو نو څه به شي وین به شي څه شی وین ګرانو زده کوونکو د واو حالت مې ورته ویلي و یو حالت د واو دا ده چې حرکت لري یو حالت دا ده چې په ادغام کې ده یو حالت دا ده چې مشدد ده نو دلته شونډو ته اشاره ورکړو ګورئ وین 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 به نه وایو څه به وایو وین واو دو زیر وین واو دو زیر وین واو دو زیر وین 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 او په هغه قاعده میسره کې واو فتحتین وین ورپسې هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو کوم حرف ده د ها حرف ده څو حرکته ورته ورکوو دوه کوم ځای کې ښکته ها دو زیر هن ها دو زیر هن ها دو زیر هن ها کسرتین هن ها کسرتین هن هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو کوم حرف ده د همزې حرف ده کوم حرف د همزې دو حرکت ښکته همزه دو زیر ان همزه دو زیر ان همزه کسرتین ان همزه کسرتین ان آخری حرف د حروف هجاء څخه حروف نقطه داریه ده دو حرکته ښکته ورکوو دو حرکته ښکته چې کې دوه زیرونه کیږي یا دو زیرین یا دو زیرین یا کسرتین ګرانو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو درس چې دوه زیرونه مو مکمل وویلې او انشاءالله تاسو به دا یاد کړي وي په آخره کې مو په خدای سپارم ومن الله توفیق